پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه حال کې چې دی په غیږ کې نیولی دی، الله رسول د ده سره مسخرې شروع کړلې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناره وکړه په بازار کې، د مدینې منورې په بازار کې، من یشتری العبد، من یشتری العبد، دغه غلام زما څه څوک رانیسي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ پر دې موضوع خبره کوو چې نن سبا د ډیرو خلکو اخلاق کاروباري اخلاق جوړ شوي دي. د غریب سره یو رقم اخلاق او رویه کوي، د سرمایه‌دار سره بل رقم اخلاق او رویه کوي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره د ژوند په هره برخه کې نمونه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق زموږ لپاره اسوه حسنه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم رویات، د هغه اخلاق، د هغه سلوک د فقیر او سرمایه‌دار د دواړو سره یو رقم و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهرباني، رحم، شفقت پر فقیر او سرمایه‌دار پر دواړو باندې یو رقم و. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي، وی ظاهر بن حرام رضی الله عنه یو صحرایی صحابي و، د کور په صحرا کې و، دی ډیر غریب و، مسکین و او په رنګ باندې هم بدرنګه و. دی به کله کله د یو کار دپاره چې مدینې منورې ښار ته راتلی، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لپاره به یې د خپل ځان سره د سارا څه تحفې راوړلې، غوړي به یې راوړله، د صحرا څخه به یې دغه رقم کوچي راوړل، نور چې کوم شیان په صحرا کې پیدا کیږي هغه شیان به یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د تحفې لپاره راوړل. او بیا چې به کله دی د مدینې منورې څخه واپس کلي او صحرا ته تلی، نو د دې خوا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده ته تحفه ورکول، یو څه سامان به یې ورکړي، د مثال په توګه خورما به یې ورکړه. دغه رقم پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دی ډیر ګران و، د ده سره یې ډیر محبت و. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویله چې ان ظاهرا بادیتنا ونحن حاضروه، ظاهر بن حرام زموږ صحرا ده او موږ د ده ښار یو. یعنی دی زموږ د صحرا ضرورتونه راپوره کوي، کوم شیان چې په صحرا کې هغه دی موږ ته راوړي، او موږ د دې خوا ده ته هغه څه ورکوو کوم څه چې په ښار کې پیدا کیږي په صحرا کې نه پیدا کیږي. دغه ظاهر بن حرام رضی الله عنه یوه ورځ د صحرا څخه مدینې منورې ته رالی، د یو کار او کاروبار لپاره یو څه سامان یې راوړی و، هغه یې خرڅوی. کله چې دی د صحرا څخه مدینې منورې ته رالی، نو در ټولو اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغلی. پوښتنه چې یې وکړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کور کې نسته. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کوره څخه سیده ولاړی بازار ته، هغه کم سامان چې یې راوړی و هغه په بازار کې خرڅوي، هغه خپل سامان یې مخ ته ایښی دی، د هغه په خرڅلاو لګیا دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته رالی، کور خلکو ورته وویله چې هغه ستا صحابي، هغه غریب او صحرایي سړی ظاهر بن حرام راغلی و، ستا پوښتنه یې کول، ته نه وې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فورا د کوره راووتی، د مدینې منورې بازار ته رالی، که ګوري ظاهر بن حرام رضی الله عنه و مخ ته سامانونه پراته دي، د هغه په خرڅلاو لګیا دی، خولې پر بییږي، هغه د صحرا جامې یې اغوستې دي، هغه صحرایي کالي دي. د صحرا د خلکو کالي عموما دغه رقم چې د دوی ګزاره د پسو سره یي، د میږو سره یي. پر ظاهر بن حرام رضی الله عنه باندې خولې را بییږي، هغه خپل صحرایي کالي یې اغوستې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شا د خوا ورغلی، په غیږ کې یې ونیوی. ظاهر بن حرام ډیر وارخطا سو، وبېرېدی چې زما مخ ته سامان پروت دی، دا څوک رالی چې زه یې د شا د خوا ونیولم. نو غږ یې وکړي چې کم یې وې ما یې لکه ما پرېږده، کوشش یې وکړي چې د ځان خلاص کړي. کله چې شاته وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په غیږ کې نیولی دی، نو ظاهر بن حرام رضی الله عنه ډیر مطمئنه سو، او بیا یې د خپله شا د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د سینې سره یو ځای کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه حال کې چې دی په غیږ کې نیولی دی، الله رسول د ده سره مسخرې شروع کړلې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناره وکړه په بازار کې، د مدینې منورې په بازار کې، من یشتری العبد، من یشتری العبد، دغه غلام زما څه څوک رانیسي؟ وای ظاهر بن حرام چونکې نه مال درلودی نه جمال او شایست درلودی، کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غږ واورېدی چې د الله رسول دی په غیږ کې نیولی دی او د الله رسول ناره کوي چې من یشتری العبد، دا غلام زما څه څوک رانیسي، نو ظاهر بن حرام چې دا خپل ځان ته وکتل، دا خپلو کالو ته یې وکتل، دا خپل رنګ ته یې وکتل چې نه زما سره حسن او شایست را سره دی او نه زما سره مال او سرمایه را سره ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یې وویل چې د الله رسوله اذن والله تجدنی کاسدا یا رسول الله، په دغه وخت کې چې ته ما خرڅوې نو ته به ما ډېر ارزانه خرڅ کړې، ته به زما قیامت نه کې پیدا، زه ډېر ارزانه یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ولکنک عند الله لست بکاسد، ای ظاهر بن حرامه ته د الله په نیز باندې نه یې ارزانه، انت عند الله غال، ته د الله سبحانه وتعالی په نیز باندې ډېر قیامتي یې، ته د الله سبحانه وتعالی په دربار کې ډېر قیامت لري. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق و، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینه او محبت و د خپلو ملګرو سره، د خپلو صحابه کرامو سره. زموږ په زمانه کې، زموږ په وخت کې ډېر خلک داسې دي چې دا خپل په مال باندې خو بخل کوي چې کوي د غریبانو سره، په دا خپل شایسته رویه باندې هم د غریبانو سره د فقیرانو سره بخل کوي، هغو ته په دا ورین تندي باندې خبرې لا نه کوي. حال دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، ای مسلمان یو شکار هم سپک او ارزانه مه بوله، یوه شکار ته هم په سپکه مه ګوره، که څه هم ته د یو خپل مسلمان ورور سره په یو خندانه په یو ورین تندي باندې مخامخ سي، دا هم یو نیکي ده، دغه نیکي هم ته د الله په دربار کې سپکه مه ګڼه، دې ته په سپکه مه ګوره. که موږ د فقیرانو سره، د غریبانو سره، د کمزورو مسلمانانو سره ښه اخلاق وکړو، د هغو سره په ښه رویه خبرې وکړو، نو زموږ دغه یوه خندا، زموږ دغه یوه ښایسته خبره چې موږ چاته وکړو، څه معلومه ده چې دا سړی د شپې الله سبحانه وتعالی ته خپل لاسونه پورته کړي او موږ تاسو ته دعا وکړي چې پروردګاره دغه سړي زما سره ښه اخلاق وکړه، ته د دې انسان د دنیا او آخرت کارونه ورسم کړه. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپل ځان کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق راولو، د هغه په اخلاقو خپل ځان او خپل اعمال او خپل افعال ښایسته کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.